ګرانو لیدونکو سلام او وخت مو په خیر. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست درته وایم. نن د جمعې ورځ د غبرګون یا جوزا میاشتې 31 د جون میاشتې له 21 نیټې سره برابره ده. پام وکړئ د نن شپې وروستي او مهمو خبرونو ته. نن مازدیګر ولسمشر محمد اشرف غني پغمان ته تللی و چې د لمونځ کولو په وخت کې عکسونه په فیسبوک کې خپاره شول. د خلکو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مخامخ. د پاکستان د اټوم پلار پښتون قدیر خان ویلي حوصله مې نوره ختمه ده، نور نظربندي مه اوږدوئ او له کور نه بیرون اجازه راکړئ. پخواني جنګ سالاران خپل د بادار کور یعنې پاکستان تش د سولې په نوم کنفرانس لپاره تللي دي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د استازو سره د لیدنې لپاره یو ځل بیا قطر ته تللی. د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې 80% ځانمرګي بریدونه کم شوي. دا کم نه بلکې مونږ کم کړي دي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ نن مازدیګر شاوخوا 5 بجې د دې ولسوالۍ قومي اربکیانو او پاکستانیو ملیشو ترمنځ د ازغن تار په سر نښته شوې. منظور پښتين وایي ریاست اول د احتجاجونو ختمول غوښتل او اوس د تحریک ختمول غواړي. د غورځنګ 2 مشران نیول شوي دي او د هغوی د بدنامولو لپاره په ټولنیزو رسنیو خورا سخت کمپاین پیل شوی دی. اوس پام وکړئ څو بهرني او ورزشي خبرونو ته. ټرمپ پرون د ایران پر نظامي مرکزونو د بریدونو امر کړی و خو بیرته یې خپله پریکړه اخیستې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له هندوستان سره 2 بجې خپله شپږمه لوبه کوي او د فوټسال ملي لوبډله به سبا له جاپان سره فاینل لوبه کوي او نجیب الله د درانډ د کاناډا په یو لیګ کې واخیستل شو.